بسم الله الرحمن الرحیم. د SQL سرور کې چې کوم ایرر مشترک وي نن به په همدې باندې بحث کوو چې څنګه د ایرر صحیح کو. کله چې موږ د SQL سرور سره کنیکټ کیږو نو موږ ته دلته یو ایرر راکوي چې تاسو اوس ورته ګورئ. د ایرر مشترکې د دې حل لاره څه شی ده؟ ګورئ دا ایرر مشترک وي او یا هم که چېرته تاسو دا خو وینډوز اتنټیکیشن دی یا SQL له لارې تاسو داخل کېږئ. دلته زه پاسورډ ورکړم، ما دا پاسورډ ورکړی خو بیا هم که چېرته زه کنیکټ کېږم ما ته ایرر راکوي. دا ایرر راکوي نو دلته رابستو، دلته به سرچ کو سرویسز. کله چې مو دا سرچ کنه وروسته به دلته SQL مایکروسافټ SQL سرور پیدا کو. اس رابسو، اس به کلیک کو، رابسو دلته SQL سرور ته، دلته رالو، دلته رایټ کلیک باندې وکړو او دلته به سټارټ وو. کله چې دا سټارټ شو نو وروسته به یې وګورو. رابشو دلته وینډوز اتنټیکیشن کنیکټ. صحیح شو، دا کنیکټ شو. اوس راځم ډسکنیکټ کېږم، راځم د SQL له لارې کنیکټ کېږم. راځم دلته SQL سرور انتخابوم، دلته راځم پاسورډ ورکوم. دا هم د SQL سرور له لارې نه. د توجه نه مو یو نړۍ مننه.